السلام علیکم. زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. تیره ورځ کرونا وایرس په ملک کې 43 کسان نور وژلي دي. د چین وزیر خارجه ویلي دي چې چین به پاکستان ته د کرونا وایرس د ویکسینو اولنی بیج مفت ورکوي. د برطانیې وزیر اعظم ویلي دي چې د کرونا وایرس د نوي قسم نه د زیاتو مړو کېدو امکان دی. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی که بجلی نه ګرانه نو په ملک باندې به د قرضو بوج نور سیوا شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ایچ ای سی د چیرمن سره ملاقات کړی دی. په ملاقات کې د سرکاري جامعاتو په مسلو باندې تفصیلي خبرې اترې شوې دي. د بحري امورو د وفاقي وزیر او د سند د وزیر اعلی ترمنځ په اجلاس کې خبرې ترخې شوې دي. د افغانستان نه یو ازبکه جنۍ په ویزه باندې پاکستان ته راغله او د پاکستاني طالب علم سره یې واده وکړ. مولانا شجاع الملک الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړی دی چې مولانا پل رحمان د جمعیت د نوم د استعمالولو نه منع کوي. مریم نواز ویلي دي چې پاکستان د تابعدارۍ تاریخي نااهلۍ او نالایقۍ سزا خوري. رانا ثناء الله شیخ رشید ته مشوره ورکړې ده چې د میا محمد نواز شریف نه معافي وغواړه. نائب د جمعیت علما اسلام د مرکزی امیر مولانا پل رحمان په 26 جنوري طلب کړی دی. حکومت نه پراته د بجلی په قیمت کې د زیاتوالي د راوستو درخواست کړی دی. د امریکای نوي صدر جو بایدن د طالبانو سره د مذاکراتو د جایزې اخیستو اراده ظاهره کړې ده. د منګولیا وزیر اعظم په قرنطینه سنټر کې د یو زنانه او د سینې د خوړونکي ماشوم سره د غیر انساني سلوک په کولو باندې استعفا ورکړې ده. د ایران د سپریم کمانډر د طرف نه د امریکای پخوانی صدر ډونالد ټرمپ ته د مرګ د دمکۍ په ورکولو باندې د ټویټر بند کړی شوی دی. ایشین هاکی فیډریشن په ډاکا کې کیدونکي ایشین چیمپیون ټرافي ملتوي کړې ده. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم چیف سلیکټر محمد وسیم کراچۍ ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا په مختلفو میداني علاقو کې د باران کېدو په غریزو علاقو باندې د واورې پریوتو اطلاعات راغلي دي. اوس د دې خبرونو تفصیل.
تیره ورځ کرونا وایرس په ملک کې 43 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیره د 11,000 نه سیوا شوې ده. د چین وزیر خارجه ویلي دي چې چین به پاکستان ته د کرونا وایرس د ویکسینو اولنې بیج مفت ورکوي. دې زیاته کړې ده چې پاکستان او چین په شریکه باندې د کرونا وایرس مقابله کوي. برطانیې وزیر اعظم بورس جانس ویلي دي چې د کرونا وایرس نوې قسم په ملک کې په تیزۍ سره خورېږي. د زیاته کړې ده چې د کرونا وایرس دا نوې قسم به ډېر زیات مړي وکړي. اعظم عمران خان د پرایس کنټرول په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت کړی دی. د پدې مقابل دي چې د بجلی قیمتونه نه سیوا کوونو په ملک باندې به د قرضو بوج نور سیوا شي. د زیاته کړه چې کله په عالمي منډۍ کې پېټرول ګران شي نو موږ مجبوران ګران کو. د وی چې د روپۍ د پریوتو سره ګرانی تړلې شوې ده. د وی چې په براډ شیټ کې زمونږ هیڅ دلچسپي نشته. انارو جنرال پرویز مشرف ورکړی و. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د ایچ د چیرمن سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې د سرکاري جامعاتو په مسایلو باندې تفصیلي خبرې اترې شوې دي. په دې موقع وزیر اعلی وی چې د سرکاري جامعاتو د مالی بحران د حل لپاره د هایر ایجوکیشن کمیشن د تعاون ضرورت دی. په ملاقات کې د سرکاري جامعاتو تدریس او تحقیق د جدید بین الاقوامي معیار مطابق د جوړولو په منصوبه بندۍ باندې د خیالاتو تبادله وشوه. د بحري امورو د وفاقي وزیر علي زیدي او د سند د وزیر اعلی سید مراد علي شاه ترمنځ د ټرانسفارمیشن پیکج په اجلاس کې خبرې ترخې شوې. دې دوانو مشرانو یو بل ته ډېرې سختې خبرې وکړې او ردې بدې وویې. مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې پاکستان د تابعدارۍ تاریخي نااهلۍ او نالایقۍ سزا خوري. دې زیاته کړه چې د پی ټی آی په حکومت کې د ملک د چلولو هیڅ لیاقت نشته. د مردان سره تعلق لرونکي د جمعیت علماء اسلام پخوانی MNA او پخوانی صوبایي جنرال سیکرټري مولانا شجاع الملک الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړی دی چې مولانا فضل الرحمن دی د جمعیت علماء اسلام د نوم د استعمال نه منع کړي. د مسلم لیگ نون د صوبه پنجاب صدر رانا ثناء الله وفاقي وزیر داخله شیخ رشید ته مشوره ورکړې ده چې د میاں محمد نواز شریف نه معافي وغواړي. د زیاته کړې ده چې د خلاف د منشیاتو کم کیس جوړ کړی شوی دی. دا د نه سیاسي انتقام اخیستلی کیږي. نائب د جمعیت علماء اسلام د مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن رور ضیاء الرحمن په 28 جنوري طلب کړی دی. حکومت د بجلی د یونټ په قیمت کې 15 پیسې کم د 2 روپو د اضافه درخواست نه پراته ورکړی دی. د افغانستان نه یو ازبک جنۍ په ویزه باندې پاکستان ته راغله. دغه جنۍ په پاکستان کې د فهیم الرحمن نومي طالب علم سره نکاح کړی ده. نوی امریکایي صدر جو بایډن د طالبانو سره د شوو معاهدو او مذاکراتو د جایزې اخیستو اراده ظاهره کړې ده. منګولیا وزیر اعظم په قرنطینه سنټر کې د یو زنانه او د سینې خوړونکي ماشوم سره د شوي غیر انساني سلوک په بنیاد باندې د خپلې عهدې نه استعفا ورکړې ده. د امریکای پخوانی صدر ډونالد ټرمپ ته د ایران د سپریم کمانډر آیت الله خامنه‌ای د طرف نه د مرګ د دمکۍ په ورکولو باندې د ټویټر اکاونټ معطل کړی شوی دی. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د بھارت او د پاکستان د هاکی د ټیمونو د یو بل سره د مخ کېدو چانس ختم شو. ایشین هاکی فیډریشن په ډاکا کې ایشین هاکی چیمپئنشپ ملتوي کړی دی.
د پاکستان د قومي کرکټ ټیم چیف سلیکټر محمد وسیم کراچۍ ته رسیدلی دی. دلته به د جنوبي افریقې خلاف د اولنی ټیسټ میچ د پاره د پاکستان د قومي کرکټ ټیم د ممکنه 10 لوبغاړو نمونه شارټ لیست کوي. د کومو نه چې به د ټیم د 14 لوبغاړو انتخاب کولی شي. او اوس ګورو د موسم حال. په تیرو 24 غنټو کې د خیبر پختونخوا په مختلفو میداني علاقو کې د باران کېدو او په غریزو علاقو باندې د واورې د پریوتو اطلاعات میلاو شوي دي. نن ټوله ورځ بیا سخته یخني و یخې هواګانې چلیدې. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. دا ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.